د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د کتاب اونۍ د نمانځنې په لړ کې د مطالعې فرهنګ دودولو په موخه په مرکز اسداباد کې د کتابونو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې موخه ځوانان د کتاب لوست ته رابلل دي او له دغې لارې هڅه کوي چې په مرکز او ولسوالیو کې د کتاب مطالعې ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته کړي. دغه نندارتون د کونړ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ کړی د دې لپاره چې د ټولو ځوانانو د مطالعې سره او د کتاب لوستلو سره د دې سره علاقه پیدا شي او مینه او محبت پیدا شي. د دې تشویق دپاره دا نندارتونونه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې اونۍ کې په لاره باندې چې موږ هم دغه نندارتون خلاص کړی دی. د کتابونو په دغه جوړ شوي نندارتون کې ګډونوال وایي خوښ دي چې حکومت د مطالعې فرهنګ دودولو په موخه دغه ډول پروګرامونه په لاره اچوي او ځوانان هڅوي چې کتاب ولولي. دوی وایي اړونده ادارو ته پکار دي چې د کتاب لوست او ورته د ځوانانو د هڅونې په موخه دغه ډول نندارتونونه په ولسوالیو کې هم جوړ کړي. دلته راغلی یم د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د نندارتون جوړ شوی د کتاب پرانیستې پر نو مونږ هم رالو ټول ځوانان راغلي وو د دې پار رالو چې هر ځوان خپل د خوښې کتاب مطالعه کړي ځکه کتاب چې دی د انسان د ذهن د تقویې لپاره د انکشاف لپاره هغه څه دي چې انسان ته ډېر څه ورزده کوي. نندارتون مې وکوته چې د مختلف کتابونه پکې ایښودل شوي وو او د دغو کتابونه موږ مطالعه کړو او د نورو ځوانانو څخه هیله دا لرو چې دغسې کتابونه مطالعه کړي. دغه ځوانان ټینګار کوي چې زده کوونکي او محصلین باید ورځني ژوند کې زیات وخت د کتاب لوست ته ورکړي او په خبره یې چې یوازې د معلوماتو او علم حاصلولو له لارې کولی شي چې په ټولنه کې مثبت بدلون ته لاره هواره کړي.